نو د دنیا رواج دا دی چې څوک د چا سره مینه کوي نو په خپل کور کې په خپل زړه کې ځای ورکړي نو یقینا چې الله جل جلاله موږ او تاسو د خپل کور ته راغواړي خپل کلام او خپل کتاب تمکینوي دا الله به موږ سره مینه نو په دې بنیاد باندې دا مجلس ډېر یو مبارک مجلس دی بهر چې څومره ملګري دي او د هغې ډیوټۍ نشته یا عام ملګري دي د هغې ټولو نه زما خواست دی چې هغوی راشي او موږ سره د حال کې د مسجد حال کې باندې چې کوم دی باندې کې موږ سره کښېني ټولو ملګرو ته خاص دی بیا هم چې بهر په دې لاره کې د نه ودرېږي او ټول دې راشي کوم چې د ډیوټو والا ملګري دي په دې لاره کې هغوی دې په ډېر ښکلي انداز سره د دې ملګرو راهنمایي وکړي او حال طرف ته دې راولي زموږ د پروګرام وخت آغاز شروع شوی دی نو زه باقاعده د دې پروګرام بالکل ابتدایي آغاز د تلاوت کلام پاک نه کوم او د هغې لپاره زه د درجه حفظ جنید خان صاحب تفاس کوم چې هغه راشي او ستاسو په وړاندې د قرآن مجید تلاوت وکړي جنید خان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ بوأ